درنو لیدونکو السلام علیکم. د بندیانو خلاصون کابل ته د طالب پلاوي سفر وځنډید، څنګه وځنډید، هر څه درته په دې ویډیو کې وایو. کابل ته د طالبانو د هغه پلاوي راتګ ځنډېدلی چې د حکومت په زندانونو کې د بندیانو پیژندنه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا پلاوی نن شنبه د مارچ په 28مه کابل ته ولاړ شي. افغان حکومت که څه هم کابل ته د بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو د تخنیکي پلاوي د پلان شوي سفر دقیقه نیټه نه ښیي، وایي په نږدې وخت کې دغه پلاوی کابل ته راځي. د افغان حکومت امنیتي شورا په داسې حال کې هیله لري چې په نږدې ورځو کې به دغه پلاوی کابل ته راشي، خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه نه وایي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو خبري غونډه کې وویل کله چې طالب پلاوی افغانستان ته راشي له هغوی سره تر خبرو وروسته به د 100 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د ولسمشرۍ فرمان عملي کیږي. د عمر روغتیایي وضعیت او د کورونا د وژونکي ویروس په وړاندې هسته‌پذیره طب په کتو سره 100 تنه زندانیان د بشردوستي له مخې خوشي شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.